السلام علیکم عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو لپاره دا یو بل د محبت ډېر زبردست او پاورفل تعویز راوړلو دا تعویز هغه خلکو د پاره دی چې هغه خلک وایي چې مونږه په یو تعویز سره محبت هم حاصل کو او مونږ چې چرته قدم یکدو چې الته کې خلک زمونږه قدر کوي زمونږه عزت کوي اکثر داسې په انډیوالانو کې په محفل کې چې سټیم کې کینی نو مخه یو انسان ته ډېر زیات سپک کتل کیږي چې مزاح وړويږي او چرته په لار باندې ځینو خلک ورنه نفرت کوي نو چې کم خلک هم په دې مشکلاتو کې راګیر دي دا تعویز دی هغه د پاره دی دا په محبت کې هم تاسو ته رزلټ ډیر کوي که تاسو چرته قدم یکدئ هلته کې به هم تاسو ته د دې تعویز رزلټ ملاویږي که تاسو چرته کې څوک جوب کوي یعنی څوک کاروبار کوي او خپل نیک چې کم وي هغه ورنه پیسې وي سره یې نه حقه د هغو حق نه ورکوي نو دا تعویز د هغو خلکو دپاره ما راوړلو چې ما ته اکثره په وټساپ باندې دا ډېر میسیجونه راځي چې مونږ ته داسې تعویز وښیه هغه تعویز مونږه هر مقصد دپاره استعمالولی شو نو دې د وجې نه دا یو تعویز ما تاسو ته راوړلو دا زما ازموده تعویز دی دا زه په خپل ژوند کې په خپلې زندګۍ کې هم استعمالوم نو دې د وجې نه ما تاسو ته هم راوړل چې زما څومره کتونکي دي زه غواړم چې هغو زما د تعویزونو کوي او چې تعویزونو نه زما فایده اوچته کي ولې چې یو انسان دومره قیمتي وخت مونږ ته راکي او زمونږ ویډیوګانې وګوري زمونږ ویډیوګانې پسند کی نو بیا چې تعویزونه هم کوي ټیم هم ضایع کوي نو بیا هغو ته ریسپانس میلاو نشي نو بیا هغه مایوسه شي د هر یو تعویزګر نه اکثر ډیر ماته دا میسیجونه په وټساپ باندې خويندې هم کوي او ځوانان هم کوي چې مونږ وړاندې تعویزونه کړي دي مونږ نه دومره شکرانې اغوستې دي مونږ ته تعویز رزلټ نه دی راکړی نو اکثر نن سبا چې تعویزونه کم دي هغه خلک شارټ کټ تعویزونه وکي نه په ډیټیل باندې څوک پوهوي چې څنګه استعمال دی نه مزاج ګوري نه عادت وباسي نه ستارې ګوري نه د تعویزونو سات ګوري چې کم سات کې کم یو تعویز کم انسان لپاره بهتره دی خو بس تعویز دی هغه ته یې ولیکي او ورکی ورته او شکرانه چې کومه دی هغه تروالي چې ما ته هم دا ویلي دي چې زموږ مزاج وګوره مونږ ته عادت وباسه نو زه هر چا سره خپل مرسته خپل چې څومره وس کېږي مرسته ورسره کوم چې څومره زما کتونکي دي چې هغه دومره قیمتي وخت ماته راکړي او ماته په وټساپ باندې میسیج وکړي نو زه غواړم چې څومره زما وس کېږي چې زه هغو سره مرسته وکړم نو زه هغو ته عادت هم وباسم مزاج هم ورته معلوم کم ستارې هم ورته وګورم بیا ورته زه مکمل ډیټیل سره لکه هر یو شي سره یې پوه کړم بیا کچرې هغو تعویز کوي د هغو خوښوي او کچرې هغو تعویز نه کوي هم د هغو خوښوي او تر اوسه پورې به داسې څوک نه وي چې هغه ماته ووایي چې مونږ ته تاسو له خوا جواب نه دی راغلی نو زه هر چاته په وټساپ باندې هم جواب ورکوم او په کمنټ کې هم ورته جواب ورکوم اوس د ځکه منه دا پوښتنه کیږي په کمنټ کې چې په تعویزونو کې د پلار نوم ولې نه استعمالیږي نو چند داسې تعویزونه وي چې هغو کې د پلار نوم استعمالیږي او بقایا ذات تر چې کم تعویزونه وي د تعویزونو چې کم شرعیت وي نو په هغو کې یو شرعیت دا هم وي چې په تعویزونو کې به د مور نوم استعمالیږي د دښمنۍ دپاره د خاندان نوم استعمالیږي یعنی د پلار نوم د مور نوم خو محبت دپاره چې څومره هم تعویزونه دي هغو کې د مور نوم استعمالیږي او ما ډېر داسې تعویزونه اپلوډ کړي دي چې په هغو کې د مور نوم هم نه استعمالیږي صرف به تاسو د خپل محبوب چې کوم نوم دی هغه به پکې استعمالوئ دا چې کوم یو تعویز ما تاسو ته راوړلو نو دا تاسو وکئ په خپل ژوند کې استعمال کوئ خپلې زندګۍ کې په استعمال کې راولئ خو د غلط مقصد دپاره نه استعمالوئ زما چې کوم یو هم تعویز وي نو زما د خوا تاسو ته بیا اجازت وي د هغه تعویز چې تاسو نه حقه د چا د تنګولو دپاره یا د تعویزونو اثرات چې کولو دپاره زما له خوا تاسو ته بیا اجازت نشته دی نو د تعویز دپاره به اول تاسو صفا سوترا ولمبئ بیا به تاسو اودس وکئ اکثر خلک دا وایي چې مونږ ولمبېدل نو دا اوداس چې کوم دی د ضرورت پاتې نه شولو نو دې د وجې نه چې کوم انسان ولمبي نو هغه به اودس کوي څنګه چې منځه دپاره ځان تیاروي نو دغه شانتې کوم یو تعویز وي کومه وظیفه وي هغې دپاره به هم ځان تیاروي بیا به تاسو صفا لباس واچوئ صفا جامې به واچوئ بیا به تاسو یو د تنهایۍ ځای منتخب کړئ چې کوم ځای کې څوک ځي راځي نه هلته کې د جاندار تصویر نه وي لګېدلی کوم ځای کې چې د جاندار تصویر لګېدلی وي نو هغه ځای کې عبادت هم نه قبلیږي نو دې د وجې نه
تاسو به هغه ځای کې تعویضونه کوئ چې کوم ځای کې جاندار تصویر نه وي لګېدلی، فوټو نه وي لګېدلی، او تاسو چې په کمې کمرې کې کوئ چې هلته کې ماشومان نه ځي راځي او زنانه نه ځي راځي. اکثر خلک دلې ماشومان هم وي، دلې زنانه هم وي او د ټولو منځ کې کینی او تعویضونه لیکي. نو د سره ستاسو د تعویضونو اثرات چې کوم دی دا ختم شي، بیا تعویضونه رزلټ نه درکوي، بیا تاسو مایوسه شي. نو دې د وجې نه د دوو خبرو ډېر زیات خیال ساتئ. بل چې تاسو که زما تعویض کوئ او که د بل چا تعویضونه کوئ، تاسو 4 وړه سورتونه و آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ. او ما دا هم پوښتنه کیږي چې وړه سورتونه کم دي. نو په قرآن کې آخري لاس سورتونه دي، په لاسو سورتونو کې به تاسو اول ولا چې کم 6 سورتونه دي هغه به تاسو پرېږدئ، لنډي وړه 4 سورتونه به آخري پاتې شي، نو تاسو به هغه ولا ورد وکئ. هغه به په ځان باندې په خپلې فیملۍ باندې چوف کړئ چې تاسو اثار کې راشئ چې کوم د تعویض ولا موکلات وي، د تعویض ولا اثرات وي چې تاسو دونه محفوظ وي، تاسو ته نقصان نه ډېر شي. نو بیا به تاسو په هغه ځای کې لږه شانتې اګربتي او مومبتي دا دواړه ولګوئ. موکلات پسندیده شی دی خوشبو. نو تاسو په خپلو کپړو پورې، په خپلو جامو پورې او په خپلو لاسو پورې او تر دې حد پورې چې کم پین تاسو استعمالوي نو هغه پورې هم لږه شانتې خوشبو ولګوئ. بیا چې دا کوم تعویض لیکل شوی دی سیم ټو سیم به یې لیکئ، د کې به تاسو خپل خوانه څه تبدیلي نه ورکوئ چې څنګه دا لیکل شوی دی همدغه شانتې به دا تعویض تاسو لیکئ. بیا چې کله دا مکمل شولو نو تاسو به دا جمع کوئ، یعنی د تعویض شکل به ورته ورکئ. بیا به تاسو په سپینې کپړې کې سپین تار به درتاو کوي، په سپینې کپړې کې به راونغاړئ او جمع به کوي، په غاړه باندې به استعمال کوي. او که کومو خویندو ورونو ته په غاړه باندې استعمالول مشکله وي نو هغوی په لاس باندې هم استعمالولی شئ. د کې د نومونو ضرورت نشته دی. که تاسو یې د محبوب دپاره کوئ تاسو به خپل تصور او خپل یقین مضبوط ساتئ چې مونږ دا تعویض د محبوب دپاره کوو. که څوک خلک دا وایي چې مونږ په کومه لاره ځو چې مونږ ته هلته کې خلک قدر کوي، عزت مو کوي، به تاسو دغه یقین مضبوط وساتئ چې مونږ دا د مقصد دپاره لیکو. مقصد چې کوم دی دا به هر یو تعویض دپاره لیکي. اکثر خلک چې د محبت تعویض لیکي نو د هغه په دماغو کې دا چلیږي چې کومه د دریم کاس راغلی دی زمونږ ترمنځه چې زمونږ او د محبوب ترمنځه شیطانت کوي نو دا هم تی جدا شي. نو بیا دا 2 سوچ شولو، 2 ځکه تاسو ولا سوچ تقسیم شولو، محبت او نفرت. نو بیا تعویض تاسو ته رزلټ نه درکوي ځکه چې تعویض تاسو محبت لپاره استعمالوي او د ځکه تاسو په سوچ کې نفرت هم راغلی دی، جدایي هم راغلی ده. نو دې د وجې نه تاسو خپل یقین دا مضبوط ساتئ چې موږ دا تعویض محبت لپاره کوو یا دا تعویض کم یو هم مقصد وي. اوس دا تعویض تاسو هر یو مقصد لپاره استعمالولی شئ. خو که تاسو دا ووایئ چې د باندې موږ ته محبت هم میلاو شي، مونږ ته ټولې بندې دروازې هم کولاوي شي، مونږ چې چېرته ځو هلته کې مونږ ته قدر عزت هم میلاویږي او زمونږ دښمن چې کوم دی هغه تباه او برباد شي. دکې ستاسو بېشماره سوچ راغللو. نه داسې به تاسو نه کوئ، دا غلطي به تاسو نه کوئ، بلکې چې کوم مقصد دپاره یې کوئ دا هر یو مقصد دپاره دی. خو چې هغه مقصد ستاسو په یقین باندې ستاسو په تصور کې مضبوط وي. که تاسو یې محبت دپاره کوئ نو خپل یقین به دا ولرئ چې مونږ دا تعویض محبت دپاره کوو، مونږ ته به محبت حاصل شي. او که نفرت دپاره یې کوئ نو بیا به تاسو دا سوچ وساتئ چې کوم انسان دپاره یا چا جدایي دپاره کوئ نو تاسو به دغه سوچ ولرئ. دا تعویض به ستاسو په یقین باندې اثرات کوي. که ستاسو یقین د محبت وي نو محبت رزلټ به درته میلاویږي. که ستاسو عزت غواړئ چې مونږ ته په هر محفل کې په هره لاره باندې عزت میلاو شي نو دا هم ستاسو په یقین باندې دی چې تاسو کوم یو سوچ کوئ. دا تعویض چې کله لیکئ نو هغه سوچ به تاسو اوله نه کوئ چې مونږ د مقصد دپاره دا تعویض لیکو. د ویډیو ډېره اسانتیا سره جوړوم چې تاسو ډېر زیات په اسانتیا سره پوه کما. خو تاسو اکثر چې څومره خلک یې هغه ویډیو سکیپ کوي، بیا ویډیو باندې تاسو نه پوهیږئ، بیا تاسو مانه په واتساپ کې د هغه تعویض په باره کې معلومات لرئ چې مونږ دا تعویض څنګه استعمال کوو، په کم کلر یې وکړو. نو زه په هر یوه ویډیو کې اکثر دا وایم چې کومه ویډیو د تعویض په باره کې ما جوړه کړې وي زه به د هغه تعویض په باره کې په واتساپ کې چاته دا نه وایم چې دا به تاسو په کم کلر کې لیکئ، په کمې طریقې باندې به استعمال کې راولئ. ولې چې یو کاس نه وي، په زرګونو خلک وي. څنګه چې ستاسو مصروفیات دي هغه شانتې زما هم مصروفیات دي، چې څنګه تاسو مجبوریانې لرئ هغه شانتې زه هم مجبوریانې لرم. نو دې د وجې نه زه د کومه ویډیو چې جوړه کړم یا هی مقصد دا وي چې تاسو په اسانتیا سره پوه شئ. بیا هم زه یو ته جواب په واتساپ باندې ورکوم، په واتساپ باندې یو کس پویوم، نو بیا زما د ویډیو جوړونو اړو څه مقصد پاتې نشولو. نو دې د وجې نه تاسو ویډیو چې یو وارې په نشئ پوه تاسو دوباره وګورئ
چې تاسو په دوباره نشي پوي تاسو یې دریم ځل ته وګورئ نو تاسو چې په پوه شئ بیا به تاسو تعویض لیکل هم درته آسان وي او چې تاسو روحانیت چې کم وي نو هغه په مطابق سره به هم تاسو ته رزلټ درکوي او اکثر خلک تعویض چې کوم دی هغه محبت لپاره لیکي په سوچ کې د نفرت لپاره وي د دښمنانو لپاره وي نو تاسو خپل سوچ او خپل یقین دا مضبوط ساتئ چې مونږ دا تعویض وکړلو نو دا به مونږ ته رزلټ راکوي که چیرې ستاسو یقین 20% وي نو تعویض به تاسو ته 20% رزلټ درکوي که ستاسو یقین 100% وي نو تاسو ته به تعویض رزلټ 100% درکوي دا به ټول ستاسو په یقین سره وي چې ستاسو یقین څومره مضبوط وي هغومره به تعویض تاسو ته رزلټ زر درکوي او هغومره به اثردار وي نو دې د وجې نه تاسو ویډیو چې کومه ده دا سکیپ کوئ ما پوره یې ګورئ چې تاسو به پوه شئ وایي چې د زړه حال چې چاته ووایي نو هغه ستاسو په فیملی کې راشي هغه ستاسو رشتې داران شي نو ما چې څومره هم کتونکي دي چې زما ویډیوګانې ګوري پسندوي سپورټ راته کوي دغه شانتې یو ورور جان دی زه یې نه پېژنم چې هر څوک دی خو ماته په هره یوه ویډیو باندې کمنټ کوي هره یوه ویډیو چې کومه ده هغه واچ کوي پوره سپورټ ما سره یې راهستی ده هغه په نوم ورکړی دی خان 25 وزیر 112 دا نومې دی چې اوس دا هر څوک دی زما ورته د زړه نه دعاګانې کېږي چې څومره هم زما سپورټران دي زما سپورټ کول غواړي نو هغو ته دا یو درخواست دی چې تاسو ویډیو چې کومه ده دا سکیپ کوئ ما ویډیو پوره ګورئ دې سره به زما واچ ټایم هم پوره شي او د یوټیوب والا چې کومه شرطونه وي هغه به هم پوره شي که چیرې یو وارې زما چینل د یوټیوب لخوا ډیلیټ شولو نو زه بیا یو لکه یوټیوب چینل بیا نه جوړوم ځکه چې دا دریم څلورم کال دی چې زه په لګیا یم ستاسو په خدمت کې ویډیوګانې هم جوړوم او تاسو نه هیلپ هم غواړم چې زما چینل سپورټ کوي ولې چې کدا چینل ډیلیټ شو زه بیا بل چینل نه جوړوم نو دا ما جوړ کړی ستاسو فائدې دپاره دی اوس د دې چینل چې کوم بچکونه دي نو هغه ستاسو په لاس کې دی ولې چې دا د یوټیوب والا دا یو چند شرایط وي نو دې د وجې نه چې زه تاسو ته په هر یو ویډیو کې وایم چې تاسو چې څومره زما کتونکي دي څومره زما ویډیوګانې ګوري څومره زما سبسکرایبر یې نو تاسو زما فیملی یې که چیرې زه تاسو نه هیلپ غواړم نو تاسو زه خپل ګڼم که خپلو نه څوک هیلپ وغواړي نو هغو ته پکار دی چې د هغه انسان هیلپ وکړي لکه زه تاسو ته وایم چې تاسو زما هیلپ وکړئ نو تاسو په هر یو قدم کې هر یو انسان چې کوم دی هغه صرف د ځان سوچ کوي دا سوچ نه لري چې یو ورور جان مونږ ته ځان هم وویل چې څومره زما خویندې دي زما ورونه دي زه هر چا سره مرسته کوم د هر چا زړه دپاره زه ویډیوګانې هم جوړوم که په وټساپ میسیجونه وکړي زه ورته جواب ورکوم او که په یوټیوب کې کمنټونه وکړي نو زه دې ځای کې هم ورته جواب ورکوم دې د وجې نه زه تاسو نه هم دا امید لرم چې تاسو زما سپورټ وکړئ بقایا تاسو که سپورټ نه هم کوئ تاسو دې الله خوشحال لري او که څوک زما سپورټ هم کوي نو الله دې هغو خوشحال او آباد لري زما د زړه نه هر چا دپاره دعاګانې کېږي داسې به څوک نه وي چې زما زړه نه هغه دپاره نفرت وخېږي یا زما په زړه کې هغه دپاره نفرت پیدا شي یا زما د زړه نه هغه دپاره بددعا وخېږي نه ټول مسلمانان یو زما د زړه نه هر چا دپاره دعاګانې کېږي او که څوک زما سپورټ کوي که څوک زما سپورټ نه کوي که څوک زما سره هیلپ کوي او که څوک ما سره هیلپ نه هم کوي نو ټولو دپاره زه د الله په دربار کې دعاګانې کوم چې الله تعالی دې تاسو ټولو باندې مهربانه شي او الله دې هر چا مشکلات آسان کړي تعویض اجازت اخیستلو دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما د اړخه به تاسو ته د تعویض اجازت میلاو شي بقایا چې تاسو زما څومره هم تعویضونه دي چې کوم یو تعویض تاسو کوئ نو په هغه کمنټ کې تاسو الله اکبر لیکئ نو تاسو ته به د هغه تعویض اجازت میلاویږي روحاني ما د یوټیوب چینل بچ کول اوس تاسو په لاس کې دی که تاسو زما سپورټ کوئ تاسو زما سپورټ نه کوئ نو د یوټیوب زما چینل چې کوم دی هغه ډیلیټ کړي بقایا و تاسو زما ډېرو تعویضونو پسې ارمان هم وکړئ زما خبرو پسې به هم ارمان وکړئ خو اکثر بیا داسې وي چې ارمان مونږ اله کوو چې کله وخت تیر شي نو وخت چې تیریږي د نه وړاندې زه تاسو ته هیلپ غواړم بس بقایا به زه تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ